د چا د خپو د راتلو غږ چې مې په ور راشي یوې لحظې له مې په تا باندې باور راشي او پوښتنه پیغله چې د خان د کور غوجل غورځوي پوښتنه پیغله چې د خان د کور غوجل غورځوي مرګ که رانشي خو قیامت زما په سر راشي یار ډېر وایم زه خو به خود کوم سحر ماښام جړا ورپسې زه خو به خود کوم سحر ماښام جړا ورپسې اوښکې بهیږي د چشمانو د هر چا ورپسې نورې نازونه وړلې نه شم نورې نه نازوم نورې نازونه وړلې نه شم نورې نه نازوم که راځي را دې شي که نه راځي بلا ورپسې قدرمنو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ قدرمنو دا مهال د وي آر ټي وي په شیشه باندې مونږ وینئ څنګه چې تاسو ته پته ده چې د وي آر ټي وي په شیشه باندې مختلف ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کېږي هغه ویډیوګانې چې په کم کې ستاسو دپاره یو ښکلی انټرټینمنټ وي په دغه لړ کې را سره یو نن ډېر ښکلی شاعر میلمه دی نوي جان راهي صاحب د چارسدې اوسېدونکی دی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د چارسدې خاوره د ادب په لحاظ سره ډېره زیاته زرخیز ده ډېر ښکلي ښکلي شاعران یې راټوکولي دي دغه شانتې زما د خوشبختۍ خبره ده زما دپاره ډېره د خوشبختۍ خبره ده چې داسې دروند شخصیت سره زما ناستې را جوړ شو زه ورسره په خوا کې کېناستم خپل ځان ډېر خوشبخته ګڼم نوي جان راهي صاحب په پروګرام کې تا ډېره په پښتنه مینه ستړمي شي وایم یو جهان مننه روجانه ستاسو هم ډېر شکریه چې تاسو موږ ته بلنه راکړه او زموږ نه دا مرکه ریکارډ کوي یو جهان مننه ستاسو نه هم نوي جان صاحب دا راته ووایه چې د خوند او د رنګ شاعري کوئ د کله راهسې مو به ورته ښکلا وربخلې ده داسې هغه خو راته پوره یاد نه دی تاریخ خو کال راته یاد دی چې 98 کې ما شاعري شروع کړې وه هغه ټیم زه په کراچۍ کې وم دوه کم 2000 کې نو 1998 کې ما شاعري شروع کړې وه د 2002 پورې څلور کاله ما د اردو شاعري کړې وه هغه ټیم چونکې په کراچۍ کې وم نو د اردو اثر را باندې زیات و د هغې نه پس بیا چې زه په 2001 کې غالبا چې په دویمه په دریمه میاشت کې چې کله رالم او دلته مې بیا د شاعرۍ باقاعده نور آغاز شروع کو تحقیق مې کو نو بیا پښتو ژبې ته په 2002 کې یا 2001 دغه شان تقریبا سمه ده ټیک ده راهي صاحب زه به دا ووایم چې دا شاعري د پښتون سره یعنی د انسان سره په لکه څنګه چې خمبیر کې خلی شوي وي دغه شانتې پښتون سره شاعري راغلې وي الهامي څیز دی د چا نه زده کړه نه کېږي خو به هر حال ردیف قافیه اصلاح مو پکې د چا نه کړې ده په اردو کې چې کله کوم وخت کې وانو خدای پاک سره د خور وبهي احمدشاه صاحب نامې وه په پېښور کې اوسي اوس وفات شوی دی او د هغه نه مې څه لږه ډېره زده کړه کړې وه او بیا چې کله پښتو ته رالم نو د مزید زده کړې لپاره بیا محمد علي صاحب چې پالي بابا پېژنګلو لري او مشهور په دغه دی د هغه نه مې بیا ډېره زیاته زده کړه اووه اته کاله داسې لا زیات کم و بیش هغه نه بیا زده کړه وکړه بیا پکې ګران بابا سره ناستې پاستې زمونږ وشو او داسې ډېر ملګري شته زمونږ د مردان دي د پېښور او بلکې زه به داسې وایم چې هر یو شاعر هر یو د ادیب چې کوم دی د ادب سره تعلق لري هغه زما استاد پاتې شوی دی سمه ده راهي صاحب دا راته ووایه چې کومو ادبي بنډارونو سره خپله ناسته پاسته لرئ بالکل زموږ خپلې ټولنې دي خپلې جرګې دي د اشنغر چې څومره جرګې دي ټولو ملګرو سره تقریبا د 2003 نه 2002 نه راواخله تر دې دمه پورې ناسته پاسته سمه ده ټیک ده راهي صاحب د پښتنو نړۍ ته هم کومه خپل خواږه شعرونه راسره شریک کړئ یو غزل به درته ووایم چې نور زما څوک او په چا به مې پښتو کوله نور زما څوک و په چا به مې پښتو کوله ستا په سر یاره خامخا به مې پښتو کوله نور زما څوک و په چا به مې پښتو کوله ستا په سر یاره خامخا به مې پښتو کوله دا چې به درغلم نو دا به مې د زړه ومنل دا چې به درغلم نو دا به مې د زړه ومنل دا چې به نه درتلمه دا به مې پښتو کوله دا چې به درغلم نو دا به مې د زړه ومنل دا چې به نه درتلم نو دا به مې پښتو کوله لا مې تر اوسه د تنکۍ مینې احساس زوروي لا مې تر اوسه د تنکۍ مینې احساس زوروي لا راته یاد دي چې پتا به مې پښتو کوله لا راته یاد دي چې پتا به مې پښتو کوله ما په دې خوره جنتي خوره خړپوسې کړی ما په دې خوره جنتي خوره خړپوسې کړی نو خامخا په پښتونخوا به مې پښتو کوله ما په دې خوره جنتي خوره خړپوسې کړی نو خامخا په پښتونخوا به مې پښتو کوله ما نه زما د ننګیالي فکر پوښتنه مه کړه ما نه زما د ننګیالي فکر پوښتنه مه کړه د پښتنو په سر بابا به مې پښتو کوله ما نه زما د ننګیالي فکر پوښتنه مه کړه د پښتنو په سر بابا به مې پښتو کوله کله خو هسې ستا چېړلو ته به زړه مې وشو کله خو هسې ستا چېړلو ته به زړه مې وشو کله ناکله په رښتیا به مې پښتو کوله نو دا شعر دی پکې چې مختاره چې
نو کارې شوې د وجود د مینې هم نه وي دا آها نو کارې شوې د وجود د مینې هم نه وي دا په داسې دور کې په چا به مې پښتو هی ډېر ښکلی دی یار نور زما څوک و په چا به مې پښتو کوله ډېر ستا په سر یاره خامخا به مې پښتو ډېر ښه ډېر ښه مننه. نبي جان راهي صاحب زه بیخي اړو خبرې کوم نه به ستاسو شاعري اورم صحیح ده مینهوالو ته بل یو غزل انشاءالله. راکړو نور د زړونو د درزا ضرورت نشته آها نور د زړونو د درزا ضرورت ضرورت نشته. نشته ما او تا ته جوړ د سا ضرورت نشته نو واه نور د زړونو د درزا ضرورت نشته ما او تا ته جوړ د سا ضرورت نشته او ما وی ژوند مې یو پتا باندې راټول دی ما وی ژوند مې یو پتا باندې راټول دی دیوی ما ته د وفا ضرورت نشته واه ما وی ژوند مې یو پتا باندې راټول دی دیوی ما ته د وفا ضرورت نشته او دا خوشبو ده دا به خامخا خورېږي آها او دا خوشبو ده دا به خامخا خورېږي محبت ته د ریا ضرورت نشته او لیونو په مینه کلک ایمان راوړی آها لیونو په مینه کلک ایمان راوړی دې ګناه ته د مولا ضرورت نشته او اوس مې ستا په بېروحۍ باندې زړه نه چوي آها اوس مې ستا په بېروحۍ باندې زړه نه چوي اوس خو ما ته هم زما ضرورت نشته ډېر ښه بیا وایه اوس مې ستا په بېروحۍ باندې زړه نه چوي اوس خو ما ته هم زما ضرورت نشته او خپل خفه زړونه په خپله به پوښلا کړو او خپل خفه زړونه په خپله به پوښلا کړو ما او تا ته د بل چا ضرورت نشته او ستا بنګلې به په تیارو بدرنګې ښکاري ستا بنګلې به په تیارو بدرنګې ښکاري زما کور ته د رڼا ضرورت نشته او اوس د هغه نظر سوري پسې ګرځي اوس د هغه نظر سوري پسې ګرځي تا خو وی چې ما ته دا ضرورت نشته او د ځان نه یم لیونتوبه دا پوره ده د ځان نه یم لیونتوبه دا پوره ده ما ته نور د انتها ضرورت نشته او هر ارمان دی لکه پیغله ناوي کېږي مقطع ده هر ارمان دی لکه پیغله ناوي کېږي نور نوي ده د ژړا ضرورت نشته ما او تا د جوړ د سا ضرورت نشته مننه مننه راهي صاحب دا راته ووایه چې تر دې دمه مو دغه د خوند او د رنګ شاعرۍ له د کتاب شکل ورکړی دی او که نه بالکل په 2007 کې اخر ته تقریبا 2008 مو ته ویلی شي په 12 ستمبر باندې غالبا زما کتاب چاپ شو 12 ستمبر 2007 کې زما غزل کې ستا تصویر دی زما غزل کې ستا او تقریبا چې د هغې نه شپږ یا اووه میاشتې پس هغه بیا 2009 تقریب د هغې دویم ایډیشن چاپ شو او بیا چې کله د دریم ایډیشن ته بیا هم کوله نو بیا پکې سیلاب راغی نو بس هغې سره پروګرام ټول ګډوډ شو خو بهرحال زما غزل کې ستا تصویر دی دا زما لومبی کتاب دی سمه ده ټیک ده راهي صاحب نور شاعري درنه هم ورو خوندونه به دې واخلو بالکل چونکې ملګرو ما ته ویلي مو چې نظم او تاسو هم ویلي خو نظم ما ته په یاد نه وي یو غزل به درته بل ویم چې د چا د خپو د راتلو غږ چې مې په ور راشي د چا د خپو د راتلو غږ چې مې په ور راشي یوې لحظې له مې په تا باندې باور راشي د چا د خپو د راتلو غږ چې مې په ور راشي یوې لحظې له مې په تا باندې باور راشي او پوښتنه پیغله چې د خان د کور غوجل غورځوي پوښتنه پیغله چې د خان د کور غوجل غورځوي مرګ که رانشي خو قیامت زما په سر راشي پوښتنه پیغله چې د خان د کور غوجل غورځوي مرګ که رانشي خو قیامت زما په سر راشي او زه ورته ډېر په وینو وینو اوښکو وجاړم زه ورته ډېر په وینو وینو اوښکو وجاړم چې د ځوانۍ تصویر مې کله په نظر راشي او یارانو دې تورو تیارو ته وارخطا چې نشي یارانو دې تورو تیارو ته وارخطا چې نشي د امیدونو په ماڼو به سپین سحر راشي او منم حالاتو راته سرې سترګې نیولې دي خو منم حالاتو راته سرې سترګې نیولې دي خو کله ناکله خلق خیر دی په چکر راشي او زما او ستا څوک دی جانانه چې پخلا به وي زما ستا څوک دی یا جانانه چې پخلا به مو کړي دی خو دې نه کړي چې زمونږ په منځ کې شر راشي او زه په دې خیال د زړه په ور باندې زنځیر نه لرم زه په دې خیال د زړه په ور باندې زنځیر نه لرم ته که رانه شي
خو یادونه دې اکثر راشي او چغې وهي چې د وطن په نامه سر ورکوم چغې وهي چې د وطن په نامه سر ورکوم غلی شي پاتې چې خبره د سنگر راشي چغې وهي چې د وطن په نامه سر ورکوم غلی شي پاتې چې خبره د سنگر راشي او مقصده چې په ننواتې به درځمه په ننواتې به درځمه خو لږ صبر وکړه په ننواتې به درځمه خو لږ صبر وکړه ساقي نوید ته چې د ها یا نه خبر راشي راهي صاحب تاسو د یوټیوب لارې نه خپل یو چینل هم چلوئ د هغې وضاحت هم زموږ که نوي مینوال وي تاسو نه پېژنئ د هغې وضاحت هم ورته بالکل په یوټیوب باندې او فیسبوک په پیج باندې زما دستار ټي وي په نوم باندې زه پیج هم چلوم او یوټیوب چینل هم دی دستار ټي وي زما چینل دی او پای کې موږ هم ادبي پروګرامونه کوو څنګه چې تاسو کوئ نو دا شاید زموږ هم ادبي پروګرامونه یو نوي نوي ملګري راولو د هغوی نه مرکې کوو په سندرغاړي مو ورسره راوړو کوم څومره چې ادبي ادب سره تعلق ساتي ادبي ملګري هغوی مو ټول راوړو او د هغوی نه پروګرامونه کوو د ستار ټي وي زما د چینل نامه سمه ده راهي صاحب پروګرام راټولوم او په اخره کې څه میسج څه پیغام لرئ پوښتنو ته پیغام خو همدا دی چې زما همیشه میسج همدا وي چې لومړۍ خبره خو دا وي چې د خپلې خاورې د دې خپلې ژبې خدمت وکړي ځکه چې دا صرف په ادبي خلکو باندې نه ده چې صرف ادبي کوم خلک وي نو به د خپلې ژبې هغه په هر ادب کې وي که د اردو وي که پښتو عام ولس له هم پکار دي چې د خاورې د دې ژبې خدمت وکړي زموږ یو ملګری دی هغه وایي چې د هغه یو شعر دی چې دا خو یو مونږ یو چې دا ژبه مو ژوندی ساتلې دا خو یو مونږ یو چې دا ژبه مو ژوندی ساتلې ګنې پښتو د هېرې شوې افسانې نامه ده نو هغه دا زما په خیال ډېر د سوخته ویلي دي که نه نو په کار داسې ده چې عام ولس له هم په کار دي چې د ژبې د دې خاورې خدمت وکړي او وړو په شان میسج دا دی چې ژوند ډېر مختصر دی ډېر لږ دی نو مینه کوئ او مینه ویشئ سمه ده ډېر زیاته مننه راهي ستاسو نه چې زموږ پروګرام ته مو ښکلا راوبخله یو جهان مننه ستاسو هم مننه جی درنو لیدونکو نوي جهان راهي صاحب مو واورېده یقینا چې څنګه د دوی شاعري ښکلې ده دغه شانتې میسج هم ډېر زیات ښکلې مینوالو ته ورکړه انشاءالله د یو نوي پروګرام سره به حاضرېږم تر دغه د مالي تنها له ورکړې اجازت هر چېرته چې ښه د باد بریالي اوسئ په لوی الله مو سپارمه د لوی الله په امان